ما دی مړ کی ما دی قتل کی یارانو زروا ویل نشم ناروا تا کاریږي په سرلی شو نن مې ولیدو یو تن چې سر یې شنګټی کړو ښه په نره سقاوه کې درد یې په زړونو کې بچي لکه د مار کوي یاران یو کار کوي چې بد وخت کې گزار کوي او راځه چې ننې دواړه په سړک کې په هوا کړو راځه چې په کوم ځای کې د پاڼه ورخطا کړو راځه چې دا ټیمانې په بوجو کې را پشا کړو چې ورشو د عالم کباړي خواله پته ودکې او راځه چې شي معلومه په یار ګل یا پتې شکي په دې لټو کې ګلا کله خندلې مې دي کله جړلې مې دي د وسوسو په ټال کې کله زنګلې مې دي ستا په تلاش کې جانا مخبل ژوندونو بیلو هیلاله وړوکې دې باک نشتا خلک وړوکې غمې سرو زرو کېږدي هغه شاعري وکړي چې خلکو ته سکون ورکړي آرام ورکړي او زموږ د نظام سره په ټکر کې نه یو قدم مخکې او دوه شاته لاړې در باندې مړو څوک او چاته لاړې خدایا بیا که چرته ژوند راکوي مالا نو انسان میرا ونلیږي دنیا ته نو انسان میرا ونلیږي دنیا ته هوش نه لونګ دی غوړولي دی هوا ته کوټه وشوه واده وشو خو ډېره موده پس او واده په شپه بېغمه خڼېدم لکه پټرول صاحب سے مبارک شه یو وینچ غټ دی په سر د خنخ کلمات یې راکړه والله کې زړه کېږي ہے کتاب می د لیلا او د مجنون ورته تمام کړو خو بیا هم پوه نشو په یارۍ بلا وهلي نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلي زه رحمان په پیشنمي کې تک شین چیس کم خوشحال خان ته پکې ګوره زه لوبۍ خوري سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې بسم الله الرحمن الرحیم ډېر زیات خوشحاله یم چې نن په یو داسې مجلس کې ګډون کوم چې بې شکه د ورورولۍ فضا جوړه ده او د هغه چا واده ته رابلل شوی یم چې ډېری وخت به ما په عذابو چې دا ستا واده به کله کېږي ابل ورځ ته میسج وکړو چې دا د وخت را رسېدلی دی خو ځان ته را رسوه ما ویل صحیح ده د یاسین شینواري واده ته راټول شوي یو دا ډېر د خوښۍ مراسم دي الله تعالی دې وکړي چې په ټول هیواد کې دغسې د امن څپې روانې لري تر څو زموږ د خوشحالۍ مراسم لا پسې رنګین شي دا چې زما خبرې هم اوږدې نه شي مشاعره هم پیلو د هیواد او د دې سیمې تکړه شاعران او ډیپلومه کوونکي او همدارنګه د ترنم د برخې سرلاري هم راغلي دي او ترنمونه به هم کوي او دغه مشاعره به مخ ته وړو خو مخکې له دې چې دا مشاعره پیل کړو د مشاعرې د لا رنګین او ښکلا دپاره د مشاعرې پیل د کلام الله المجید په څو مبارکو آیاتونو سره کوم چې د کلام الله المجید د څو مبارکو آیاتونو تلاوت لپاره بلنه ورکوم قاري صاحب ضیاء الحق باچا د چې راشي د قرآن عظیم شان څو مبارک آیاتونه راته تلاوت کړي ښاغلی باچا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. څومره لوی خدای را لېږلی قرآن، څومره لوی خدای را لېږلی قرآن، لوی فیصلې در باندې کېږي. جزاک الله احسن الجزاء له قاري صاحب پاچا څخه چې زمونږ غونډې ته د کلام الله المجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. مشاعره ده او د خوشحالۍ مشاعره ده. هر هغه څوک چې شعر ویل غواړي یا خبرې کول غواړي یا د سټیج له طریقه باچا صاحب ته مبارکي کول غواړي نو موږ په خدمت کې فقط نمونه راته راکوي. ورځم لومړی ویناوال په طرف د خرغلاس او لنډې وینا دپاره حاجي صاحب جمال الدین سیار راغواړم تر څو خپلو مېلمنو ته خرغلاس ووایي او هر هغه څه چې په زړه کې لري راسره شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی او مهربان خدای جل جلاله په سپېڅلي نامه باندې د هر څه نه مخکې مولوي صاحب ضیاءالحق پاچا، مخلص صاحب، ادریس زواک، صاحب صاحب، کمالزی صاحب او بهیر صاحب او د مجلس ټولو راغلو درنو ګډونوالو، مشرانو، کشرانو، ځوانانو، ماشومانو، کلیوالو او په دې مجلس کې چې څوک موږ سره په دې ښادۍ کې شریک دي ټولو ته ښه راغلاست ویو. الله پاک هم هر کله راوله، خدای خوشحاله او آباد لرئ. دا پروګرامونه چې دي دا د خوښۍ پروګرامونه دي او دا زمونږ او ستاسو عنعنوي پروګرامونه دي. دا نه اولني دي او نه اخرني دي. دا زمونږ او ستاسو دپاره چې دي د ټولو ځوانانو دپاره د واده کول دا یو شرعي مسله ده او سنت طریقه ده. او بیا په دې باندې ډېر خوشحاله چې نن چې دغه ځوانان چې دلته راغلي دي او دلته ناست دي په دې کې یوه ډله شاعران راغلي دي. بیا خصوصا زه د دغه شاعرانو نه د زړه له کومې مننه کوم چې په هغې کې دغه زواک صاحب دی، کو صاحب صاحب دی، دا نور ملګري چې مخکې مایات لله کو د کومو نومونه پاتې شوي دي نو بیا هم د زړه نه مننه کوو. په دې سختو حالاتو کې په دې شپې دلته راتګ کې چاته به ډوډۍ رسېدلي، چاته به نه رسېدلي، چاته به چای رسېدلی نه به رسېدلی، یا به د چا قدر شوی د چا به نه شوی. نو د دغه ټولو د نه زه بخښنه غواړم او موږ سره چې په دې خوشحالۍ کې برخه اخیستلې الله تعالی دې تاسو ته خیر درکړي. اوس پروګرام شروع کوو، زیاتې خبرې کول هم نه غواړو. اوس به د مشاعرې پروګرام شروع کېږي. شعر چې دی دا داسې دی چې انسان ته سکون ورکوي، آرام ورکوي. او شعر چې دی په دنیا کې اوسني حالاتو کې ټول حماسي شعرونه دي که نور دي هر څه چې دي دا په دې خاطر باندې چې دا ځوانانو ته د حالاتو ته هر طرف ته چې دي یو د سکون او د آرام دغه ورکړي دی ورته. نو په دې خاطر باندې هغه ټولو راغلو شاعرانو نه مې غوښتنه دغه ده چې تاسو موږ سره په دې خوشحالۍ کې ګډون کړی دی.
دغه د ورورولۍ په فضا کې غوښتنه کوو چې دا خوشحالي زمونږ رنګین همدغسې پاتې شي او په امنیت کې ختمه شي. هغه شاعري وکړي چې خلکو ته سکون ورکړي، آرام ورکړي او زمونږ د نظام سره په ټکر کې نه. دا زمونږ نظام دی، د پالیسۍ مطابق باید موږ او تاسو دا خپله شاعري وکړو. نو بیا هم ټولو ته ښه راغلاست او راتلو نه مننه. خدای دې تاسو ته خیر درکړي او الله پاک دې دا پروګرام په خیر سره تیر کړي. دا باچا چې دی دا زما خوری دی، واده چې دی نو ده ته زه د دې سټیج د لارې نه مبارکي وایم. دو زمونږ مېلمانه چې د بار څخه راغلي، یو جلال الدین شینواري په نامه باندې هغه زما ورور دی، هغه هم دې پروګرام ته راغلی دی. بل چې دی اشرف الله شینواری چې هغه د باچا ورور دی، زمونږ خوری دی، هغه هم دې پروګرام ته راغلي. نور ډېر به د خارج نه زمونږ چې کوم خپلوان دي، دوستان دي، تلیفونونه یې کړي دي. نو زه په هغو ټولو په نمایندګۍ باندې د خپل خوري ته مبارکي وایم او تاسو ټول ناس مجلس ته مبارکي وایم. خدای پاک هم هر کله راوله. توجه نه مننه. خماره د ماښام غوندې یو کس دی زما خوښ دی. خماره د ماښام غوندې یو کس دی زما خوښ دی. ته نورې کیسې څه کوي خو بس دی زما خوښ دی. چې خپل مې شي چې خپل یې شم دا نه ده زما وس کې. چې خپل مې شي چې خپل یې شم دا نه ده زما وس کې. ملګرو زما دومره پورې وس دی زما خوښ دی. جالبه بیت د ممتاز اورکزی وایي چې بې حسه بې سواده دی په 100 ځایه تقسیم دی. بې حسه بې سواده دی په 100 ځایه تقسیم دی. خو څه وکړم همدغه مې ولس دی زما خوښ دی. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب ستا له غوره ویناو څخه. یوه خبره باید په زغرده سره وکړم چې موږ کونړ ته راغلي وو، د شملو وطن ته راغلي وو او دلته چې څوک راځي لا انسان په خپل قدر پوه شي. دا فکر هېڅکله مو نه کړي چې موږ دلته راغلي وو زموږ به قدر نه وي شوی. یعنې څو ځوانان موږ دلته ولاړو چې راته به ویل چې تاسې به خفه شوي یاست، دلته کښېنئ، دا وخورئ، دا وکړئ، دا وکړئ، دا وکړئ. زما څومره چې خبرې وکړم دا به کم وي، څومره چې د دې سیمې توصیف کې په میلمه پالنه کې دا به ډېره کم وي. کونړیان په ټوله نړۍ کې پېژندل شوي خلک دي چې میلمه پاله دي. کور مو دا چې زموږ عزت مو وکړ، الله دې تاسې ښاد لري. د پروګرام په دغه برخه کې ترنم ته ورځو او ترنم کې څوک راغواړو؟ عبدالله ساحل را دې شي او موږ ته دې خوب ترنم وکړي تر څو دا شپه پرې را رنګینه کړو. وای چې اوتر شم ورخطا شم، اوتر شم ورخطا شم، په کټ کې کینم په خندا شم. یاره چې تا ته شم چاړه شم، نور د خبرو چالوار نه ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مشرانو په اجازه خبرې نه کوو، مشران ناست دي، خبرې به دوی کوي. هغه یو څو بیتونه دي تاسو ټول ته ډالۍ وي چې مین د مور په غېږه کې سر ایښی دی لګیا دی، مین د مور په غېږه کې سر ایښی دی لګیا دی، په ټوکې کې رښتیا دی او په زړه کې په خندا دی. ستا خوښه زما خوښه ده خو خپله درته وایم، که داسې دې ونه پېژنده بله درته وایم. ګودر د جینکو ډک وي خو دنګه پکې ګوره، په کړه وړه شهزادګۍ په خوی ملنګه پکې ګوره. جامې به د همزولو د جامو نه قیمتي وي، پوره په پوره 12 به د یو مړوند بنګړي وي. دا توره شپه باڼه به یې د ورځې غوندې ښکاري، د سترګو په دې تور کې به وریځې غوندې ښکاري. تندی داسې روڼ دی چې انسان پکې ښکارېږي، سپین مخې عینه د ټول جهان پکې ښکارېږي. پرېښودې به یې سترګو لکه ګې وږۍ لکۍ وي، شین خال به یې ښودې خاص د وروځو په بلۍ وي. که لاس دې ورله ورکړل نو لاسونه یې اوبه دي، ویښته کوي چرې ښکاري نو ناري غونته کې سره دي. که لاس دې ورله ورکړل نو لاسونه یې اوبه دي، ویښته کوي چرې ښکاري نو ناري غونته کې سره دي. او که دنګې دي خو داسې د چینار برابر نه دي، دا نورې جینکۍ د پیزار برابر نه دي. که دنګې دي خو داسې د چینار برابر نه دي، دا نورې جینکۍ د پیزار برابر نه دي. پتلو کې یې منګي ساره نو 2 به یې په سر وي، درنه باچا خانه سره لوپټه به یې په سر وي. بس دا زما او ما د دې په نوم کړه او راځه، که خوښه دې شکور را معلوم کړه او راځه. زما او ستا نه نشي خو چا نورو ته به وایم،
سپوږمۍ به پرې جرګه کړم او ستورو ته به وایم رباب به پسې وټم ګمرېبار به پسې ګورم مالداره دي نو څوک نه څوک مالدار به پسې ګورم څوک یار به پسې ګورم خو سالار به پسې ګورم که نه کېده نو داسې بې واده ښه یمه مورې خوبونه دي او وینم ګیوده ښه یمه مورې په وروستیو کې دغه یو څو بیتونه یاسین باچا ته ډالوي وایي چې زما نه نشي نورې نورې نه شونډې سرې نه سترګې تورې بیا که زما زړګي ته ګوري ماله واده مه کوه مورې او ښځې د میندو نه زامن جوړه کوي مننه ډېره مننه کور دې ودان الله دې ونازوه ځواک صاحب که دې یاد شي په یو مشاعره کې یو بیتونه ما ویلي وو اول ته ته وې ته دا ونه وایې چې دا تکراري دي خو زما خوښېږي د قیس هاشمي بیتونه دي غوړ لوښی اوبه مني نه یې مني یو بل پښتانه مني نه یې مني تو خدای خاوند مېرمن منلې ده ښځه خپل مېړه مني نه یې مني ته له چا ګیله کوې ته له چا ګیله کوې دا ستا قوم څوک په ژوندانه مني نه یې مني ښه وکړه په خدای باندې وسپاره ښه وکړه په خدای باندې وسپاره خلک د چا ښه مني نه یې مني اوس راغلې اوس بېرته ځې دا څه وایې قیسه دا نو زړه مني نه یې مني زښته زیاته مننه کور دې ودان واقعا چې ښه بیتونه دې ویلي خو دې سټیج ته چې هر څوک راپاڅېږي دا د هغه خپل دریځ او خپل شعر او خپل انداز دی موږ پکې هېڅ کار نه لرو ورځو بل ترنم پر لور خدای پاک دې وکړي چې ترنم وي ځکه کله کله د انټرنیټ په صفحو کې ستونزه راځي او موږ ته یو نوم راکړی هغه بیا غلط ثابت شي خالد صافی راځي او ترنم به راوروي ځواک صاحب وایي ما ته هم چل راځي دوکه راځي خو نه یې کوم ما ته هم چل راځي دوکه راځي خو نه یې کوم مړه بس هره طریقه راځي خو نه یې کوم او چې دا ستا ذکر پکې نه وي شوی سر دې وخوري چې دا ستا ذکر پکې نه وي شوی سر دې وخوري ما ته غزل راځي ټپه راځي خو نه یې کوم او ستا انتظار کوم ناست یم تر سهاره پورې ستا انتظار کوم ناست یم تر سهاره پورې سر په زنګون د خوب جټکه راځي خو نه یې کوم کمالزی صاحب وایي دغه ناس خلک به اوس ټول کړم په ژړا ځان سره دغه ناس خلک به اوس ټول کړم په ژړا ځان سره داسې زړه چودي زمزمه راځي خو نه یې کوم او زه د یار چم ته په یوه ساه رسېدل غواړم زه د یار چم ته په یوه ساه رسېدل غواړم لار کې مې څو ځایه دمه راځي خو نه یې کوم او ته څومره لرې چې هسې ستا سلام له درځم ته څومره لرې چې هسې ستا سلام له درځم نو خامخا مې هلته شپه راځي خو نه یې کوم سلامونه مینه ادب احترامات ټولو راغلو ملګرو ته او دغه شاه زلمي ته د نوي ژوند ډېر ډېر مبارک وي یو څو بیته دي ځواک صاحب وایي یه زبدا ځواني او شور لا حد توړما ارمانونه به مې تور له حد توړما یا خدای دا قیامت خو هیڅ راته مخایا چې په خپلو مور له حد توړما یا غریبۍ ډېره بخښنه درنه غواړم غریبۍ چې ستا پیغور له حد توړما ازلجي وای یو قدم مخکې او دو شاته لاړې یو قدم مخکې او دو شاته لاړې در باندې مړه څوک او چاته لاړې یا در باندې مړه څوک او چاته لاړې
ای چې می جانان نوی نو ما سره وی ای چې می جانان نوی نو ما سره وی ی چې می جانان کړي نو هوا ته لاړې ی چې می جانان کړي نو هوا ته لاړې در باندې مړو څوک او چا ته لاړې ی زما خبره دیوان اورېدلا ی زما خبره دیوان اورېدلا ی مړت بیا خپلې دنیا ته لاړې ی مړت بیا خپلې دنیا ته لاړې در باندې مړو څوک او چا ته لاړې الکوزی صاحب ی دوست پی رقیب پوخل دی پری خودما ی دوست پی رقیب پوخل دی پری خودما ی جماعت نتیر شوی کلیسا ته لاړې ی جماعت نتیر شوی کلیسا ته لاړې در باندې مړو څوک او چا ته لاړې ی ما خو ټایم پاس کولو اے ازلا اے ما خو ټایم پاس کولو اے ازلا ی خدا د ځان کړم ته می ساته لاړې ی خدا د ځان کړم ته می ساته لاړې در باندې مړو څوک او چا ته لاړې ی در باندې مړو څوک او چا ته لاړې ځواک سے وای نصیبونه دي مارانو باندې اوړو نصیبونه دي مارانو باندې اوړو بس په داسې رنګ یارانو باندې اوړو موږ له یو د کار سړی په لاس رانغې موږ چې اوړو د لګانو باندې اوړو ډېره مننه صافی صاحب ډېره زیاته مننه صافی صاحب ګیله کوي وایي چې موږ اوړو په دلګانو باندې اوړو خو بل طرف ته بیا زموږ ملګری ریحان وایي چې له خدای خفه ومه چې ته یې راته رانه کړلې له تا یې ښه راکړه اوس خدای ته خجالت ایما ازل دی آیات کو ازل وایي چې مینه نه کېږي پښتو کېږي ازله مینه نه کېږي پښتو کېږي ازله ګلابونه کتابونو کې زاړه شي زرته زیاته مننه الله تعالی دې دا زنګېدلی غږ همدغسې تان لري الله تعالی دې دا غږ بیخي مه راکموه خوشحاله اوسئ حزب الله کوچي ته ورځو بیتونه به راوړئ په دې هیله چې خفه نه شي راځه نو درې انا بنت عمك وخوازم راخوازم ولا بشكل دمي خوخي بسم الله الرحمن الرحیم له هر څه د مخه تاسو ټول راغلو ښاغلو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم اوله خبره خو دا چې زه له دې وړاندې د افغانستان 9 ولایتونو ته تللی وم او دوه ولایتونه چې له ما نه پاتې وو نورستان او کونړ دا مې کونړ ته لومړی ځل راتګ و او ډېر زیات خوشحاله شوم د کونړ د ولسونو په لیدو باندې د دوی په مېلمه پالنه باندې او د دوی په پښتو باندې ډېر خوشحاله شوم او بیا د دغې ما نه خو نوم یې کېږي شینواری اصل کې خو یاسین پاچا مشهور دی خو شینواری ته خلاص اوس دلته ورکړی دلته دا مواده ډېر مبارک وي او الله دې ورته دغه راتلونکی د خوښیو ژوند لام داسې د خوښیو ډک او رنګین کړي خازه هغوی خپله مستۍ کوي سره نو ډېر خوشحاله شوم د کونړ د ولسونو په لیدلو باندې د دوی په مېلمه پالنه باندې او د دوی پښتو باندې
الله مو همداسې په اتفاق او اتحاد لره. او زه به ډېر څه نه وایم ځکه چې شاعران نه یو سره خو دومره خاص نه یو او د داسې شاعران په منځ کې د شعر ویل ډېره غټه خبره زما لپاره. خو د پرویز بیسودوال صاحب یو څو بیتونه به ووایم چې لوږه غربت تنده به هر څه په ځان ومنمه خو په والله که دا واړه خدایان ومنمه. لوږه غربت تنده به هر څه په ځان ومنمه خو په والله که دا واړه خدایان ومنمه. یو څه دې زه شم ورجګ یو څه دې دوی راټیټ شي. یو څه دې زه شم ورجګ یو څه دې دوی راټیټ شي. یاران دې مه ومني زه به یاران ومنمه. یو څه به زه شم ورجګ یو څه دې دوی راټیټ شي. یاران دې مه ومني زه به یاران ومنمه. بیرته مې بیا مین کړه بیا مې ژوند ته وهڅوه. بیرته مې بیا مین کړه بیا مې ژوند ته وهڅوه. بیرته راتله به دې د عمر احسان ومنمه. ډېره مننه. الله مو همداسې په اتفاق اتحاد او سرلوړي لره. خوښ اوسئ. د بهسودوال بیتونه دي ویلې ما ته هم دوه بیتونه رایاد شو چې غاړه مه بندوه ښې در باندې کېږي پېغله شوي روژې در باندې کېږي. د ماما لورې د کاکا زوی ته دې غواړي خبر شوی یم جرګې در باندې کېږي. بهسودوال دغسې یو شوخ انسان دی او ډېر ښه انسان دی. زه یې خپله شاعري ډېره لولمه. ورځو ترنم ته هغه څوک راغواړم چې زه یې خپله خاص او ځانګړی مینهوال یم. ستاسې ذهن ته به حتمن ادریس ځواک درځي. بلکل هماغه راځي او یو څو بیتونه راته ترنم کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په لر او بر کې لا حالات د دې جوګه نه دي چې سړی دا ووایي چې مستې منګی بر وړی دی. زمونږ کلي ته د خپل کلي شر ولې راوړی؟ مونږ د چا کلي ته خپل د کلي شر وړی دی؟ او نور بیتونه دي چې لکه میږیان چې اتفاق لري قام دغسې وي. دا د اصلو مچې ګوره نظام دغسې وي. خورې له شرمه خپل جیداد له وروره ونه غوښته. ورور یې ویل چې خورولي دې مدام دغسې وي. او کمالزی بل بیت دی چې د کفارو په بازار کې مې انصاف ولیده. غریب مې وتې و له خولې چې اسلام دغسې وي. بچي په ولږه کړي وي د ډیوې ته ورکې پوکې. د خان د سپینې بنګلې خواته ماښام دغسې وي. چې په ویښتو کې سړی ونښلي دام دغسې وي. محسلوانه یا یارانه کې اعدام دغسې وي. او زه خو لږ مریض یم داسې ډېر ښه نه یم ووایي. نه مې په زړه کې دومره زور شته نه مې ماره ښه ده چې چغې ووهمه. کوشش به وکړم یو څو بیتونه ویمه. ژوند چې د مینو مستوي بنګړي دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي. شور کوي غوغا کړي قتلول کوي. لږ خو دې سنبال کړه خو نړي بنګړي. ما ته وایي خپله یې ښار نه راوړه ته تل د بنګړي والي نه راوړي بنګړي. سم ورته نشه خمار خمار شمه صاحب صاحب سم ورته نشه خمار خمار شمه. پیغله زمونږ ګاونډ کې شرنګوي بنګړي. او خیر دی په مستۍ رانه مات شوي دي. خیر دی په مستۍ رانه مات شوي دي. شور مه کوه را به وړم دستي بنګړي. نو یو څو بیتونه دي زه به دغه ترنم کوم. دغه یو څو ملګرو ته به تکراري. مقصد خدای دې وکړي د یو څو ملګرو د خوښۍ وړ وګرځي. کلکې وتړکم څۍ د زلفو شاته. کلکې وتړکم څۍ د زلفو شاته. شنه لونګ دې غوړولي دي هوا ته. کلکې وتړکم څۍ د زلفو شاته. شنه لونګ دې غوړولي دي هوا ته. خدایا بیا که چرته ژوند راکوي ماله. خدایا بیا که چرته ژوند راکوي ماله. خدایا بیا که چرته ژوند راکوي ماله. نو انسان مې راونه لیږي دنیا ته.
نو انسان میرا ونلیگی دنیا تا ہوش نلونگ دی غړولی دی هوا تا ما دی مړکی ما دی قتل کی یارانو ما دی مړکی ما دی قتل کی یارانو ما دی مړکی ما دی قتل کی یارانو زروا ویلې نشم نارواتا زروا ویلې نشم نارواتا ہوش نلونگ دی غړولی دی هوا تا د جنت نه د ادم په وجه راغلا د جنت نه د ادم په وجه راغلا سړی څومره ملامته دی هوا ته سړی څومره ملامته دی هوا ته شنه لونګ دی غړولی دی هوا ته نو لوی دریاب د مینې نشي په واړه زړه لوی دریاب د مینې نشي په واړه زړه شومه یاره بیا داستا غوندې په نزړه نو چې په خوله کوي او په زړه بله جار د هغه سره به مینه کړې په څه زړه سوي رنګ ته مې لږ وګوره دلبره یا سوي رنګ ته مې لږه وګوره دلبره ما نیولې ستا د حسن په لمبه زړه نو بېګا ستا په انتظار کې شمرویا او د هر ستوري سره پورته مې خاته زړه یا بیا یې خوبه واړه ټوپونه او هیبت شي نو د هجران چغې چې وشي په د زړه یو غم نه دی یو غم نه دی یو غم نه دی یو غم نه دی چې وکړې خاطره او ډېر غمونه دي کوئ په ساړه زړه یا لالې وړوکې دی باک نشته خلک وړوکې غمې سرو زرو کېږدینه یا زما د زړه د سره زغیا نه دې ویستی شم نه دې درده زغملی شمه یا د طالبانو میر به یار کم تر قندهار به مې ټوله لیورونه وینه یا د سرو بنګړي مې کور کې ایښي پلاستیکي پلاس کومه تا شرمومه ډېره مننه بیا بیا راځي وخت راځي تاسو لکه مونږ ته ښه بیا به شي د ځواک له غږ وروسته شاعري اورېدل هم یو څه زور غواړي بیرته چې شعر اوري خو بیا هم یو ټپه ده چې زما د کونړ خلک خوښېږي نه کبرجن دي نه لوزونه ماتوینه دا ټپه لږه شوخه غوندې ده وایي د دنداسې پټې لپاره جنۍ یاري د کونړي هلک کوینه ډېره زیاته مننه خدای دې د غږ خواږه همدغسې
ډک لره الله دې ژوندی لره زموږ محفلونه په تا ښکلي دي بهیر وصال راځي او موږ تاسو ته به هر هغه څه چې له ځانه سره لري راته به وایي زواک سے وای وی درد میں اسویلا کړه بیا که زی نو زه درد میں اسویلا کړه بیا که زی نو زه ځان ته مې لږې کړه بیا که زی نو زه او تا او بیا راتلل په عقل ګرانه ده نن مې لیونی کړه بیا که زی نو زه زه هم په خپل وار د واده شزلمي ته د دې خوښي مبارکي وایم درنې کورنۍ ته یې واده مبارک شه الله مو دا ښادي نیک او بختور وکړي نزور منی نو زر نظارې بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې نزور منی نو زر نظارې بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې ته دا د غلا مزل ګوره او دا سپینې جامې ته دا د غلا مزل ګوره او دا سپینې جامې دا څومره زر راوخاتې سپوږمۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې ډېر وخت وشو چې نه ښکارې بیخي ته نادرکه ډېر وخت وشو چې نه ښکارې بیخي ته نادرکه بیخی درا نورکا مکتبی بلا وهلی نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلی نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلی خیسته نازکې ګوتې دې قلم سره جوړېږي خیسته نازکې ګوتې دې قلم سره جوړېږي وخاندې درنه پاتې شي کوچۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې کتاب مې د لیلا او د مجنون ورته تمام کړو کمال زی ہے کتاب مې د لیلا او د مجنون ورته تمام کړو خو بیا هم پوهه نشو په یارۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې جانان چې موږ پورې دانم د مولا نه وې زواکه جانان چې موږ پورې دانم د مولا نه وې یادا د خلقۍ لور نه وې خلقۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې ہے نزور منی نو زر نظارې بلا وهلې ہے نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګۍ بلا وهلې ډېر ډیره زیاته مننه د جانان خضرخیل څو بیتونه دې راته ترنم کړل واقعا چې ښکلي بیتونه او جالبه دا ده چې جانان خضرخیل خپله ملا دی او شاعري بیا شوخه کوي سم بسمل ته ورته کس دی نو ښه درون مین یم الحمدلله ښه درون مین یم الحمدلله په خپل وطن یم الحمدلله نن که ډوډۍ نه وي پروا نه کوي
موړ په دیدن یما الحمدلله ته کې برجن یو له تا سره زه جوړ کې برجن یما الحمدلله زخته زیاته مننه داسې یو څوک راغواړو چې ډېری ځوانان یې خوښوي او زمونږ دا ټولنیزه رسنۍ چې دا ټول په همدې ښکلې ده رمضان صایم صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي د دوی د واده په مراسمو کې جوړې شوې مشاعرې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مخکې د دې نه چې خپل شعر ته ورشم د رحمان بابا یو بیت دی وایي چې زه رحمان په پیشنمي کې تک شین چسکم زه رحمان په پیشنمي کې تک شین چسکم خوشحال خان ته پکې ګوره زلو وی خوري او بیا خوشحال خان خټک وایي چې زه خوشحال پرو جماعت کې اچار خورم خو رحمان پکې تازه تازه مولی خوري نو وربشو یو مات ګډ شعر دی وی سلام سلام قبول زما سلام کا رازا پزان لکه د خوږې ګوتې پام کا رازا ځواني لرې مستی لرې شوخي لرې نیازبینې د دې خو څه تاوده ساړه انعام کا رازا او ځواني څه ده مستی څه ده شوخي څه ده جنون دی روښانه د ژوندون اصلي مرام کا رازا او وطن کی پورا امن دی قرار قراری ده دنیا د پخو لاندې ګزو ګام کا رازا او په خیر راغلی په خیر راتګ دی په لیمو سا جوړه کړه سا واخله زړه آرام کا رازا او د اور د پاسه ونیسه لاسونه چې تاوده شي او ور بیرته دی ور پاڅېږه ور جام کا رازا او د ور په بندولو کې د جام کلمه پرېږده د جام قصه په جام سره انجام کا رازا او چې ستا له ننګو خیبی حساب مچې واخلي سایم د هغه شخص په مقام کا رازا او یو بل شعر دی زما زوړ عنوان یې دی پټرول وای دوستانو ته مجلس کې غږېدم لکه پټرول خیالاتو کې ورو پورته کېدم لکه پټرول د کور څخه زنګ راغی چې خبرې ستا کوجده ده او جوخ ناستو مخو بیا هم رفیدم لکه پټرول او هیبتو که ورهمو که لحظه د خوشحالۍ وه د کور په لور په ټوله لاره تلم لکه پټرول او دا خپلوان درګرده زموږ کور ته وراغلي تر ټولو زارېدم قربانېدم لکه پټرول او ځواني وه ناپوهي وه احساسات په ما غالب شو او 2.5 ساعته ډول ته ګډېدم لکه پټرول او کوجده وشوه ځواني وه ناپوهي وه احساسات په ما غالب شو او 2.5 ساعته ډول ته ګډېدم لکه پټرول او کوجده وشوه غربتو نه کوټه وه نه واده او واده پسې په وزن کمېدم لکه پټرول او اسلام ښه دی پښتو ته مې واده په وړاندې خنډ شوې دودونه رواجونه دې سېزم لکه پټرول او کوټه وشوه واده وشو خو ډېره موده پس او واده په شپه بېغمه خاڼېدم لکه پټرول او کوټه وشوه واده وشو خو ډېره موده پس او واده په شپه بېغمه خاڼېدم لکه پټرول او صایم عمر هسې د پټرولو په شان تیر شو خو شعر د پټرولو دی ساتم لکه پټرول
او یو شعر بل دی وایي اشنا پرون مې ولیدې په بره سقاوه کې او نن هم یو چا لیدلی وي په لره سقاوه کې چې نه پکې ویښتان جوړوي او نه د کوم تصمیم وي نو د څه لپاره ناستې ته اکثره سقاوه کې او کمال حاصلوي پخي وباسي له هېواده په تا هم باس کېږي اوس په هره سقاوه کې او کمال زده کړه هنر زده کړه هېڅ مشي بې کماله دا نن به دې برتي کړمه یوه ستره سقاوه کې او پرون ښکارېږي په سرلی شو نن مې ولیدو یو تنو ځوکه ښکارېږي په سرلی شو نن مې ولیدو یو تن چې سر یې شنګټی کړو ښه په نره سقاوه کې او پرون عجیبه جنګ و د یوه لاس کې بیتي وه او یو عام سړي راخستې وه ډبره سقاوه کې او شیشکه لګېدلې وې په ما را ماتېدله رب وساتلم زه د لوی خطره سقاوه کې او سایمه داسې مګر زه شډل بډل په ښار کې ویښتان به دې اصلاح کړې زر تر زره سقاوه کې او زه لږ مریض یم ترنم نشم کولی خو د حمزه بابا یو شعر مې د رکشو ته پوټکی کړی دی حمزه بابا وایي راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې ملکه ځنګل کې هم څه له دی یې رواجني دا رکشه صحیح ده راځه منډه به تیزوي د کم یوه په رکشه کې او راځه چې شي معلومه په یار ګلیا فتیشه کې راځه چې شي معلومه په یار ګلیا فتیشه کې او راځه دواړه به نښې جوزان سره سورلي راځه چې دوه په دوه وکړو یو بل سره سیالي چې څوک دی مکمل طور د عقل نه خالي چې شي ګوته په غا خلک زموږ په تماشه کې او راځه چې شي معلومه په یار ګلیا فتیشه کې راځه چې شي معلومه په یار ګلیا فتیشه کې او راځه چې ننې دواړه په سړک کې په هوا کړو راځه چې په کوم ځای کې د پاڼه ورخطا کړو راځه چې دا ټیمانې په بوجو کې را پشا کړو چې ورشو د عالم کباړي خواله پته او دکې او راځه چې شي معلومه په یار ګلیا فتیشه کې د توجه نه ویلې صاحب صاحب ډېره زیاته مننه ځوانان دې یو څه راویښ کړل یو څه رانه ویده شوي وو او چې بې غیرته وي ورور په توپ یې وله مړه دښمن هم غیرتي زنده‌باد دا ماله سرې خپلوان سیند ته واچوه موږ لپاره خو پردي زنده‌باد د دله زامن یې ټول را وپېژندل د دله زامن یې ټول را وپېژندل قسم په خدای چې غریبي زنده‌باد ډېره زیاته مننه ښاغلی صاحب یو وخت ما دا فکر کوو چې سردار علي ټکر لګیا دی او زه ورته ناست یم بلکل کټ مټ هماغه اواز هماغه انداز او دغه طرز او دا سب ټول هماغه ته ورته و ډېره مننه موږ اخرو دپاره هغه څوک ساتو چې دا مجلس پرې رنګین شي تر اخره پورې سره خلک پاتې شي احمدشاه لکوزی موږ ساتلی هم دې دپاره چې په وروستیو کې ورته نوبت ورکړو او دا ټوله غونډه پرې رنګینه شي ښاغلی احمدشاه لکوزی راځي ځواکه وایي کبر دې ډېر راباندې کړی کبر دې ډېر راباندې کړی او میړه دې مړ شه چې دې کونډه ووینمه زه هم په خپل وار یاسین شینواري ته د دې درنې کورنۍ ته مبارکي وایم عمر مې بس دغه چې تیر په دغه رنګ شلو یو خوا عشق کې یو ارمان کې یو جنون کې
یو لټون کې بس پتا پسې جانا زما په خیال کې توې زما په خوب کې توې زما په زړه زما ځیګر زما احساس کې توې نو ځکه ما در پسې لارې سارا کړلې تیری رڼا کړلې شپې مې سبا کړلې په دې لټون کې ګلا کله خندلې مې دي کله جړلې مې دي د وسوسو په ټال کې کله زنګلې مې دي ستا په تلاش کې جانا ما خپل ژوندونو بیلو سترګې نظر زړه او ځیګر مې بیلو زیړ ما ځیګر سکڼې ماښام او سپین سحر مې بیلو نو اخر مې موندې داسې ښکاره شوه راته چې ته هم زما په تمو په انتظار وې زما نو وای تا ته چې ما وکتل سترګو دې سوال کړو چې خایس ملکې تر اوسه چرته وې ته تر اوسه چرته وې ته تر اوسه چرته وې ته بیا لږ حیران شولې لږ پریشان شولې چې د دې کږو لارو نه د دې اوږدو لارو نه څنګه راتېر شولې څنګه راتېر شولې ما ویل خدای غني بادشاه دی اورېدونکی د هر چا دی که جون غواړې لټون کړه دا تلاش په جون کړه ما ویل تنده مې شوه ماته ټول غمونه مې شو شاته اوس به ټول عمر خندېږم نور به چرې نه جړېږم نور به چرې نه جړېږم نور به چرې نه جړېږم له توجه منم ګولې دی وای هسې مې شرطونه ستا په سر وهلي دي مالګې مې ښې ډېرې په پرهر وهلي دي بیا ځلې باور ته ځکه زړه نه ښه کوم چا راته میخونه په ټټر وهلي دي شپه د بېلتانه د خوب مې تللی دی له سترګو ځکه مې نن ستنې په ډاکټر وهلي دي جانانه ستا مزګی نشته زما همزولې زانګوګانې زنګوینه هغه نه مخکې یو څو بیتونه ویمه بیا به هماغه غزل ویو تار دربا پکې لوم دانی دانی خدایا ستا یادولو لمې جوړ کړې تسبیح خدایا ستا د کعبې د طوافونو ارمان خاورې رې به مې چاودنې رانه وخوړلې پښې خدایا مخې څرګندې شپه د وخت د تهجد هم دی اوس نو تا یاد کړمه که واخلمه بوسې خدایا نو رامیشه خیالونو کې واوړه را واوړه رامیشه خیالونو کې واوړه را واوړه ګل دې ګلونو کې واوړه را واوړه ګل دې ګلونو کې واوړه را واوړه یما اتڼ ته پاڅ
پاڅوا وا بوړم را وا بوړم हे मातण त पाचवा वा बौडम रा वा बौडम हे मातण त पाचवा वा बौडम रा वा बौडम यत नगमा साजुनु के यत नगमा साजुनु के वावड़ा रा वावड़ा त नगमा साजुनु के वावड़ा रा वावड़ा गुल दे गुलनु के वावड़ा रा वावड़ा ډېر بېتاله دا خلک لاسونه ټکوي صافي गुल दे गुलनु के वावड़ा रा वावड़ा यही चाहता गगा मकवा د مزا خو هم واخلا यही चाहता गगा मकवा د مزا خو هم واخلا هی چاته غږ مکوا د مزا خو هم واخلا یا زړه خپلو غمونو کې یا زړه خپلو غمونو کې واوړه را واوړه زړه خپلو غمونو کې واوړه را واوړه ګل دې ګلونو کې واوړه را واوړه زه ممتاز له خوبه یم ډېر په فاصله ولاړ یا زه ممتاز له خوبه یم ډېر په فاصله ولاړ یا زه ممتاز له خوبه یم ډېر په فاصله ولاړ زه ممتاز له خوبه یم ډېر په فاصله ولاړ اله اوس خو مې خوبونو کې یا اوس خو مې خوبونو کې واوړه را واوړه اوس خو مې خوبونو کې واوړه را واوړه ګل دې ګلونو کې واوړه را واوړه ګل دې ګلونو کې واوړه را واوړه یا زما خرچې به پوره نه کې یا په سرکاري تنخوا دې مه کوه نازونه او د پښتنو نرخونو زور دی دا د واده زلمي ته ډالۍ د اوس سړی په میړه دې قبلوم یا د اوس سړی په میړه دې قبلوم یا لالې وړوکې دې باک نشته خلق وړوکې غمې سرو زرو کېږدي او که توره کړې شي مینې وخت دی دادا مې ناست دی په روپو مې ورکوي نه یا قسمت یوه کړه او ما بله صاحبې که نه دا مرته ډالۍ خیالي وربله په دوس دې خورمه خیالي وربله په دوس دې خورمه او چې راوتې راپسې نشې د دروازې په چاو کې مچې چغه ښه د ځان دې نه کړم ځواني مرګې هسې د پلار پسې چمچه چمچه کېدمه ډېره مننه زواک صاحب یاسین باچا وایي چې زما د اصل تپوس مکړه خوی ته مې ګوره در معلوم بشم مینه او سید شینواری وایي چې درد یې په زړونو کې بچي لکه د مار کوي درد یې په زړونو کې بچي لکه د مار کوي یاران یو کار کوي چې بد وخت کې گزار کوي ما ته دې نه وایي چې ځان وژنم او دا کوم که څوک یو کار کوي نو څه ته انتظار کوي ښه بیا یې څه ویل جرګه کوي که نه کوي ښه بیا یې څه ویل جرګه کوي که نه کوي ښه جانان څه وایي سړی وژني که لار کوي ما ورته خوله ورکړه هغه راته دعا وکړه چا وی ملنګ چې بېنوا لاړ شي ازار کوي خدای دې هغو سره حساب په ترحم وکړي خدای دې هغو سره حساب په ترحم وکړي څوک چې
سعید غوندې د زړونو کاروبار کوي. ډېره مننه ځواک صاحب، زموږ خوب په دغو خوږو بیتونو ته وتښتو. په رښتینې معنا باندې کونړ د سید جمال الدین افغان ټاټوبی دی او دغه ځوانانو ثابت کړه چې اوس هم په کونړ کې ادب ژوندی دی، د ادب سره مینه ژوندی ده، میلمه پالنه ژوندی ده. ویاړ په دغسې ځوانانو باندې چې تر دې دمه پورې که په چا شعر ښه لګېږي او که نه لګېږي، موږ چې راغلي یو دوی موږ ته په ورین تندي کېناستل او زموږ دغه شعرونه یا ګډې وړې خبرې یې واورېدلې. کور مودان خدای مو ونازوه. یو څه چې ډالۍ برابرې شوي دي کونړ ته چې راځي نو کونړی پکول خو به په سر درته ایښودل کېږي. بابرزی وایي چې د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کړو، ته رڼا د ستورو راوړه موږ به وینې د زړه درکړو. کاریاب صاحب وایي کله کله په یو ټپه کې چې د کونړي پکول دې زار شم په سر داستا دی، کږه زه له خیاله ځم او یا مزه ماله راکوي نه. ډېره مننه کور مودان. حاجي صاحب جمال الدین په لاس یو پکول ما ته لیکل شوی دی، څه چې په خط کې راغلي، ګوره زه د ځانه نه ویم بس را دې شي او ما ته د پکول په سر کې. دا به جالبه خبرې چې خپله پکول غواړم. ډېره مننه، خوشحاله اوس. بل پکول د جمیل احساس په لاس خوږ ژبې ترنم کوونکي ادریس ځواک ته په سر کېږي. دا د اعزاز پکول تا ته مبارک وي او راشه. هغه یو شاعر وایي چې تا سره هره جامه ښه ښکاري، په دې کې کله هنر د خیاط منمه. نو ته ښکلی، ستا اواز ښکلی دی، ستا فکر او ستا احساس ښکلی دی، نو هره جامه در سره ښه ښکاري. سمیع الله په لاس رمضان صایم صاحب ته یو پکول ډالۍ کوي. که صایم صاحب پکول بل در سره هغه ما ته راکړه کېږي خو صاحب صاحب مبارک شه. یو وینچ ګټ دی په سر د ښه نه ښکاري، ما ته یې راکړه. والله کې زړه کېږي. ښه، ډېره زیاته مننه کور مودان چې تر نیمې شپې راته ناست وئ، زموږ ګډې وړې خبرې مو واورېدې، زموږ شعرونو ته مو غوږ ونیو او زموږ خبرو ته مو ارزښت ورکړ. څومره چې مننه وکړم دا به کمه وي. کونړي ځوانانو زه په تاسې باندې ویاړم. دا زه بار بار هر وخت زه په فیسبوک کې هم دا لیکم او همداسې چې کله هم زه خپرونو ته ودرېږم اول مې دا خبره یي چې د کونړ او په ټوله کې د مشرقي خلک میلمه پاله دي، میلمه دوسته دي. او دا زه مبالغه نه کوم ځواک صاحب چې زه مبالغه وکړم یا دغه 15 ځوانانو په مخ کې زه یو خبره وکړم. دې زړه کې چې خبر راپورته نه شي ولا کې په خوله وباسي، او کله چې په خوله باندې کومه خبر راوځي او هغه کې مبالغه هغه له ورایه معلومیږي چې دا مبالغه کوي. کونړ که زه څومره مو ویم چې میلمه پاله دي او یا ووایم چې میلمه پاله نه دي، هغه څنګه وایي چې کله لمر راوخیږي که ټول منکر هم شي هغه لمر نه پټېږي که نه، هغه لمر خپله رڼا وړانګې له ورایه ښکاري. ډېره مننه چې راسره وئ. کور مو ودان، الله مو ښاد لره. تر بیا ښې چارې د الله په امان. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې.